ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سهیل اختر مبارکه څنګه یار ستاسو مبارک شه جي الله ډېر قدر وکړ ساله والله ولا بس وخت تیریږي مسافر ته دا ثړیا خو بس تیریدل دي او مرګ تشبیه ور دي لنډول دي دار د کلینا په پټو کې باندې تو د اختر مخترې به مونږ شو تلې بم ګیډي بم پثرول او وړل دا اماراتو بس اختر خو به تیریږي دا الله لاک لاک شکر دې مړه وته د اختر پرې موقع ته څوک ډېر یادېږي ولا دا خبره چې رګ نه دی ونیو کورواله مې ډېره یادېږي نو ظالم ابا دې نه یادېږي بابا دې نه یادېږي نو بس یو خبره بله ده په دې وطنو ځوانانو باندې دا ښځې ډېرې زورورې دي نو چې تر هغې یارې وایو که نه د زړه نه ده یاره زه خو خبره به دا وکړم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې ښځه به هم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشته بیا راشي څوک به درته ورور ووایي څوک به درته کاکه ووایي څوک به درته څه خو مور او د پلار چې کومه خوږه مینه ده نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږ تر اخره پورې دي د جنت ټیکې دي زمونږ که نه خو دا ښځې خو بیا نه میلاوېږي بس د دې ښځو دپاره دې امارات ته راغلي خلک بوډاګان شو دا په دې اختر کې خو به تا وایي ډېر واني کول نیکه به در پسې ډانګوری راغستو یو کار بل وکړ نو پخوا به داسې کار وشو چې چېرته ماما کره به لاړو نیکه کره به لاړو نو ډېر به خوشحالېدو دا یو پخوانی واسکټ به یې اچولی او د تیلې ټوپۍ به په دې دې خلي وه که نه اوس خو چې ماما کره لاړ چې بدلا ښکته کړي نو ته به وایې چې وروره بس اوس په د 500 به روباتي یا د 200 ووایي خو چې راباري کړي نو اکثر له هغه د نسوار او غډبیه پکې غاښونه وګوري نو خلک هم الله چې کمزوري شوي دي بس څوک الله دې را باندې خپله پرده واچوي داسې د خپل کلي د اختر څه خبره در راسې یادېږي ډېر په زړه په دې مسافرۍ په دې اختر ولا دا خپل کلي خو بس میلې او ټېلې هم ډېرې یادېږي نه که والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر له به هم پکې لا چې میلو له بدلو د کلنډرانو ډریورانو سره هم پکې جګړې مو کې په چت په خدو ویل مخکې چې ټریفک والا پرچه راکوي که نه نو اکثر له به په دغه چتونو متونو دا لانجې کونجې به وي په پېښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنګوي که نه هغه انډې پکې جنګوي رواج هم شته نو بس دا جیبونه د ترخ به هم ډک کړي وي نه که دا جیبه مزه وی ډېر بره حالات دی او په مسافرتیا کې خو مړه زه یم چې الله دې د هر مسافر ثواب وکړي چې بس خپل وطن دی زه مړه دلته هم ستا اختر یي وطن ته به راوځي چې خوا کې وګوري بنګالي به سره ولې ته دا ژړا په چا پسې کېږي کله مې یادېږي مړه د اختر په کور کې مزه کوي نه ستا هغه لوبې یادېږي چې په کوڅو کې به دې منډې والې کړي منډې به مو والې په حجرو کې به مې پلونه وو ربابونه به نو رباب منګې مړه نو دلته مزه نه کوي که نه د کلي هغه کچه کوټې دي چې هغې کې غرب ورکړي په خور هم در باندې راپروت دي څه داسې خبره دې یادېږي چې شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته بس بیا به وژاړو مړه نه ژاړم دا خو اختر دی خوشحاله نو په اختر کې خو مسافر سړی بس همدغه ژړاګانې کوي چې د مانځه نه راشي بس په ځان کمبل راوچي وي یخني را باندې راغله او په منځ کې ژاړي نه تا نه مخکې د مشرانو خبرې وکړه خو ډېرې کلکې خبرې نو هغې مشران دي موږ خو لا افغانان یو که نه موږ ته لیدلي دي یاره نو ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو تا سره یو ځلې بیا هم خبرې کوم ته خپل یاداشت را تازه کړه او په بڼه کې داسې خبرې چې کولې غواړې زه به ده ووایم اکټینګ په خپل ځای خو دا څومره چې ما وګوري زمونږ د شمشاد ټلویزیون نه مخه زه ټولو خپلو مینهوالو ته او خپلو ګرانو پښتنو قدرمن چې د لر دي او که د بر دي زه ټولو پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکۍ وایم
او ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې به مونږ تاسو ته ښه ایټمونه ښه پروګرامونه به مونږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې تاسو تعاون ان شاء الله مونږ سره وي نو مونږ به تاسو سره د دې نه ښه پروګرامونه ښه ایټمونه به مونږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټولو پښتنو ورونو ته که په امارات کې دي کاغه په امریکا کې دي کاغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي نو زما ټولو ته اختر مبارکه شه خو کلی کې سهيلة